سلامونه ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د سلواغې لومړۍ او د جنورۍ 22مه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. میدان ښار کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز برید. دا برید چې 15 تنو ځانمرګو کړی، لږ تر لږه 12 تنو پکې ژوند بایللی او 10 نور ټپیان دي. د 9 بجو په شاوخوا کې یو موټر بم چاودنه میدان ښار کې وشوله چې د هغې له وجې نه 12 امنیتي ځواکونه زخمیان شوي وو. ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو څېړلو پیل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 2 اونیو کې به د ټولو نوماندانو د اسنادو څېړنه بشپړه شي. افراد اشخاصی که ثبت نام کردند در صورتی که این شرایط را بعد از بررسی ها تکمیل نکنه و ممکن بعد از افراد اشخاصی که اگر پوره نکنند به فهرست ابتدایی را پیدا نخواهند یافت. د هلمند د ښځو چارو د نوې مشرې د ګمارنې پر سر ناندرۍ. د وجیه رسولي پر ګمارنې له اختلافونو سره سره میرمن رسولي خپلو مامورینو ته وپېژندل شوه. قسمی که در جریان پروگرام معرفت هم یک سلسله مشکلات از طرف یک گروه خاصی که مثال طرفدارای خانم قمر خصوصا فامیلشان بودن و اونا یک مشکل را ایجاد کردن. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ارشیف ډیجیټل کېدل. د زرګونو ساعتو فلمونه او 40 میلیونه لیکلي نسخې د ارګ په خوندیز یا ارشیف کې ډیجیټل کیږي. او پر سوریه د اسرائیلو د توغندیز برید شنډول. روسیه وایي سوریه کې د اسرائیلو شاوخوا 10 توغندي شنډ کړي او له منځه وړي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. 15 تنه ځانمرګو بریدګرو نن سهار میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو یو مرکز په نښه کړ. سیمه ییز چارواکي وایي دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنو ژوند بایللی او 10 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی او امنیتي سرچینه بیا وایي د مرګ ژوبلې کچه تر دې لوړه ده. له دې سره د پیښې عیني شاهدان وایي 15 واړو بریدګرو د ملي امنیت د ځانګړو سرتیرو لباس اغوستی و. په میدان ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو مرکز چې په بشپړ ډول وران شوی دی. که څه هم پر دې مرکز له بریده 15 ساعته تېرېږي، خو لا هم امبولانسونه له دې سیمې د پیښې قربانیان لېږدوي. مسؤلین باید سره چې د رسنیو ته ووایي، سره چې دا خپله په ځان باندې ومني که نه چې دلته نیمګړتیاوې موجود دي. د میدان وردګ د عامې روغتیا ریاست د دې ولایت روغتونونو ته 24 جسدونو او ټپیانو د لېږدولو خبر ورکوي. د 9 بجو په شاوخوا کې یو موټر بم چاودنه میدان ښار کې وشوله چې د هغې له وجې نه 12 امنیتي ځواکونه زخمیان شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو وسلوال له پښو وغورځول، خو د چاودنې په پایله کې د امنیتي مرکز چت کېناست چې زیاته مرګ ژوبله واړوله. ډېر خطرناکه دي سره ډېر غړم یې وکړه. زموږ د کور شي ټولې ماچولې، همسایګانو ټول شي ماچولې. زیاته مرګ ژوبله واړوله چې امبولانسونه زښته تر زیات وخته پورې لاره بنده وله. شفاخانې ته څوک نه پرېښودل، زیات مریضان را جواب هم سول هغه ځای نه. د میدان وردګو د ولایت شورا یو غړی د دې پیښې قربانیان 50 تنه بولي، مګر امنیتي چارواکي بیا په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو څېړنه پیل شوې او دا بهیر به تر راتلونکو 2 اونیو بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګډون د ولسمشرۍ را روانو ټاکنو ته 18 کسانو د نوماندانو په توګه نوملیکنه کړې. له دې سره پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي له ټاکنیز سمون پرته به د ولسمشرۍ را روانو ټاکنو ترسروی ګران وي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوملیکنه د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشرۍ ته د 13 نوماندانو د سندونو د ارزونې بهیر پیل کړی دی. افراد اشخاصی که ثبت نام کردند در صورتی که این شرایط را بعد از بررسی ها تکمیل نکنه و ممکن بعد از افراد اشخاصی که اگر پوره نکنند به فهرست ابتدایی را پیدا نخواهند یافت. بل لور ته یو شمېر ټاکنیز بنسټونه وایي ټاکنیز بنسټونه د کمیشنرانو بدلون، د رای ورکوونکو د نوملړ اصلاح، د رای ورکوونکو بایومټریک او د ظرفیتونو لوړول هغه اصلاحي وړاندیزونه دي چې دوی حکومت ته ورکړي. با این ظرفیت و با این 2 ساختار رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری به اساس یافته‌های نظارتی ما
کاملا ناممکن هست. این رفتن به این معنا که ما میریم به طرف فاجعه، ما میریم به طرف دفن دموکراسی. دا په سال کې د ټاکنیزو کمیسیونونو تر اوسه د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي او تر اوسه د 40 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم خواهشمند هستیم که هر چیز زودتر یافته ها و بررسی های خود مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال بکنند. کمیسیون سهم شکایات و فیصله نهایی را که در مورد فهرست نهایی می داشته باشند در اعتبار این پروسه خیلی نقش مهم و کلیدی را میتونه داشته. ټاکل شوی د ولسمشر ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د چنګښ په 9مه وشي. د هلمند د ښځو چارو ریاست نوی مشري کار پیل کړ. وجیه مقدس رسولي چې د آزاد سیالۍ له لارې دې څوکۍ ته بریالۍ شوي په ګمارنه یې 1.5 میاشت ناندرۍ وي. خو بالاخره میرمن رسولي د هلمند سیمه ییزو چارواکو لخوا د ښځو چارو ریاست کارکوونکو ته ور وپېژندل شوه. میرمن رسولي وایي اوس هم د دندې پر وړاندې خنډونه شته. عبدالله حمیم ریپورټ راستولی. دغه ښځو هغه وخت خپل اعتراض پیل کړ چې د سی بي آر پروسې په ازموینه کې یو بریالۍ میرمن د هلمند د ښځو چارو د رئیسې په توګه وټاکل شوه. دغه ښځو د یاد ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده او د شپې تر ناوخته خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی و. زه دغه وایم چې موږ د خپل رئیسه غواړو خو دغه رئیسه چې کنسل دغه رئیسه موږ نه غواړو. دا رئیسه دا چې دی د کشر نجلۍ دی په دې موږ نه پوهېږي. دا خپل ځان لا نشي ساتلی نو دا سبا زموږ غم به څنګه وخوري. رئیسه صاحب مخکې چې و 3 میاشتې سرپرست په صفت باندې زموږ رئیسه صاحب و د هغه کارونه هغه څه چې دی موږ لپاره کړي دي هغه موږ ته قابل د قبول دي. خو د ښځو چارو ریاست لپاره د آزادې سیالۍ له لارې بریالۍ سوې رئیسه وایي چې نږدې 1 میاشت یې د ځایي چارواکو له لوري د ولسمشر د حکم په درلودلو سره بیا هم خپلې دندې ته نه معرفي کېده. خو تر ډیرو جنجالونو وروسته نن د ښځو چارو ریاست کارکوونکو ته د رئیسې په توګه ور وپېژندل شوه. خو نوموړې وایي اوس هم ورته ګواښونه کیږي. به خاطر موجودیت نمی اشخاص که اینا نمیخواستن مثال ریاست به این شکل از دست بدن حالان که اونا فقط یک وارسی کننده بودن الی تعیین رئیس جدید از طریق رقابت آزاد اونا به حیث وارسی کننده معرفی شده بودن. دا چې ولې د ولسمشر حکم د تیرې 1 میاشتې را په دې خوا د هلمند د چارواکو له لوري نه منل کېده په اړه د هلمند والي داسې وایي. موږ دوی معرفي که خپل پوسټ اما دا چې خلک مخالفت کوي د دوی اعتراض مظاهره او غوښتنې پر ځای دي. ما پرون هم دوی سره ملاقات 2 ځلې وکړم د سهار له طریقه اما خام هم زما معاونین مې لیږلی و هغوی هم ورسره ملاقات کړی و. څونه هم چې دوی ته ویلې چې 6 میاشتې ارزیابۍ وخت دی پرېږدي چې دوی ولاړ شي دا 6 میاشتې خپل وظیفه اجرا کړي. که څه هم د آزادې سیالۍ له لارې د وجهې په نوم یو میرمن یاد ریاست کارکوونکو ته د رئیسې په توګه ور وپېژندل شوه خو لا هم اعتراض کوونکې ښځې وایي نوموړي ته به د کار کولو اجازه ورنه کړي. ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي لالپوره کې 22 تنه طالب وسلوال وژل شوي. د 200 سیلاب قلوردو و یاد شمېر طالب وسلوال د دولتي ځواکونو لخوا 4 ورځنیو عملیاتو کې وژل شوي. د سیلاب قلوردو د 4مې پله لیوا قمندان وایي لالپوره کې 9 کلي د طالبانو له شتونه پاک شوي دي. زیار یاد ریپورټ راستولی. د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو پیل شوي عملیات. د سیلاب قلی اردو چارواکي ادعا کوي چې د دغو عملیاتو په لړ کې 9 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو څخه په دغه ولسوالۍ کې پاک کړي او 22 تنه طالب جنګیالي چې پکې 2 مهم ځایي قماندانان هم وژلي دي. با تعقیب دشمن به ولسوالی لالپور آمدیم که در ولسوالی لالپور هم تقریبا 9 قریه از وجود گروه تروریستی پاکسازی شد. فعلا شما میبینید که ما در قریه چکنور ظهور داریم که در اینجا دشمن انشاءالله قدر مقاومت کرده با ما نتانست زیاد مین فرش کرده بودند که مین هم از طرف پرسنل ما کشف و خنثی گردید و به دشمن تلفات زیاد وارد شده. تقریبا 22 نفر که در این 2 تن قماندانشان هم به نام صادق بلال و کشمیر خان حتما کشته شده. د امنیتي چارواکو په وینا په لالپورې ولسوالۍ کې به دا روان عملیات تر نورو نامنو کلیو هم غځوي او په پاکو شویو سیمو کې به د تلپاتې امنیت ټینګښت لپاره سیمه ییز پاڅون کوونکي ځای پر ځای کړي. د دغه سیمې د چکنورو، سادې، شاکوټی او همدغسې ګلډاک په دې سیمو کې دوی پخې او قوي جالې لرلې. هغې ځنه به چې فرار وکړو په د عملیاتو په وخت کې دلته به راتلل. اوس دلته آخري عملیات انشاءالله د عملیات چې خلاص شو دلته پاڅون کوونکي ځای په ځای کوو
او موږ یو نظامي خطه ورته جوړو هغه به هم ځای په ځای دلته او د دوی نه به حمایه کوي. دغه زجرو چې موږ باندې تیر شوی دی او تیر شو خو بیا دپاره داسې څه نه غواړو. موږ ولسونه د دولت سره ملاتړ یو او د دولت نه حمایه او ملاتړ غواړو. د هغوی حاکمیت ښه کوي او څه چې د هغوی سره لازم و د هغوی سره داسې لایحه نه وه که دا یې خوښه وه چې یو څوک واجه هغوی سره خپل کتاب پروت وجلی. د لالپورې ولسوالۍ ځایي استوګن له روانو عملیاتو څخه هرکلی کوي خو یاده کوي چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې لا هم د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. د چکنور دا شاوخوا سیمې د وسلوالو د طالبانو د حاکمیت سیمې وې خو تازه افغان ځواکونو په دغو روانو عملیاتو کې نیولې دي. له دې ورخوا بیا د لالپورې مچمیګي ریناو پارچا او ګڼ نور کلي لا هم د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت سیمې دي چې د افغان ځواکونو دغه عملیات لا هم هغو سیمو ته نه دي ورغځېدلي. زیاریات طلوع نیوز لالپوره ننګرهار. د کورنیو چارو وزارت مخته وړلو مسؤلیت د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته وسپارل شو. ولسمشر غني تیر ماښام د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه سره لیدنه کې دغه وزارت کې پر مدیریتي همغږۍ ټینګار کړی. ولسمشر همدې لیدنه کې ویلي د دې لپاره چې د وزارت کارونه په عادي شکل مخته لاړ شي او تر هغو چې د وزارت ته بل کس د وزیر په توګه معرفي کیږي حمدالله محب به د وزارت چارې مخته وړي. له دې سره ځینې شنونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد د امنیت ټینګښت لپاره د حکومت ډېر ژر یو وړ کس د کورنیو چارو د وزیر په توګه معرفي کړي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر په توګه د امرالله صالح د دندې له پای وروسته ولسمشر غني خپل د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دې وزارت چارسمبالی ټاکلی دی. ولسمشر غني له دې وزارت نه د لیدنې پر مهال ویلي د دې لپاره چې دې وزارت چارې ځنډنې نشي حمدالله محب به کارونه مخته وړي. روند اجماعی مدیریتی در وزارت محترم داخله دوام میکنه. این روند به عقب نمیره. کلتان با صلاحیت و مسئولیت واضح کار کنیم و از خاطر که وقفه نبه ما از جناب محب صاحب خواهش کردیم که امور وزارت داخله را تا تعیین وزیر جدیدتان انجام بده. د ټاکنو د امنیت نیول بل هغه دنده ده چې ولسمشر کورنیو چارو وزارت سپاري. ښاغلی غني وایي د وزارت کې باید د لا ښه ماموریت لپاره نوې ډله جوړه شي. گروه کاری در وزارت محترم داخله برای اجرای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود و حلقه‌ها به مو شکل سابق که حلقه اول پلیس است و بعد از اردوس به صورت منظم ترتیب شد. چون مشاور امنیت ملی هست شاید رئیس جمهور به خاطر این گماریده باشه که نسبت به امنیت در مواجهه بالفعل بتانه آسیب شناسی بکنه وزارت داخله را تا یکی برنامه اصلاحات خود اینا منبعث از تنظیم کنند. خور کورنیو چارو وزارت نوی شخص معرفی نشو. کسی را که انتخاب رئیس جمهور بکنه دکتر صاحب عبدالله او را قبول نمیکنه، کسی را که دکتر صاحب عبدالله قبول بکنه او را رئیس جمهور قبول نمیکنه. بنابراین نمی مشکلات است که مردم ما هر روز ناامنی بیشتر شاهدش هستیم. هرچه عاجل باید یک نفر ورزیده کارکشته که تمام اوصاف را داشته باشه و بتونه کارهایی که جناب صالح صاحب انجام داده در این مدت کم امور ادامه بده، انکشاف بده. این میتونه یک چهره مردم افغانستان در وزارت داخله ضرورت داره. کورنیو چارو وزارت کې د خپل وشت ورځني ماموریت پر مهال ښاغلي صالح یو شمېر فرمانونه او هدایتونه صادر کړل. خو راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د محمد اشرف غني د لومړي مرستیال په توګه له ټاکل کېدو وروسته هغه له خپلې دندې استعفا ورکړه. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان ابراهیم الکوزی وایي د ملي یووالي حکومت نړۍ ته د افغانستان یو ناسم تصویر وښود. خو ښاغلی الکوزی وایي مسؤلیت یې دی چې ملي یووالی ټینګ کړي او د افغانستان یو ښه تصویر نړۍ ته وښیي. الکوزی د سولې په روان بهیر کې چې د زلمي خلیلزاد لخوا پر مخ وړل کېږي نیوکه کوي او وایي د افغان سولې په برخه کې پټه معامله د منلو نه ده او دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وشي.
د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې زیږېدلی خو اوس غواړي له دې عادي چوکۍ ولسمشرۍ ته ورسیږي. ابراهیم الکوزی وایي بېلابېلو قومونو ترې غوښتنه کړې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان نوماند کړي. د هم په لسو ورځو کې دننه ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوم لیکنې لپاره ځان چمتو کړ. پیسې معنا نه لري. د افغانستان ولس په دې باندې پوه سوی دي. د افغانستان ولس نور په دې پوه سوی دي. خپل افغانستان ولس غواړي چې د دې څخه ځان خلاص کړي. دا یو څو کورنۍ دي د حدودو په شاوخوا کې 500 کسه چې دیو افغانستان د غیرتمن قومونه د معزز قومونه دی دنیا ته څه رقم معرفي کړه. نوموړی خپل ځان د ټولو افغانانو استازی ګڼي او ټینګار کوي چې نړۍ ته به د یوه باعزته افغانستان تصویر وړاندې کړي. موږ په دنیا کې باید دا رقم حکومتونه جوړ نه کړو چې زموږ د معاون اول او یا د حکومت وحدت ملي مشرانو یو مثال درته راوړم چې دوی د خپله دوره په څه رقم تېره کړه. د ښاغلي الکوزي لومړی مرستیال سید سامي کیاني دی. هغه په روغتیایي برخه کې کار کړی او د زلمي رسول او عبدالله سره په تیرو ټاکنو کې ملګری بو. ښاغلی سامي د عامې روغتیا وزارت د مخکینی سرپرست وزیرې نسرین اوریاخیل سلاکار هم و. ما فقط برای آمدیم خدمت بکنیم، نه برای قدرت نه برای ثروت. آمدیم که دل مردم خود را شاد بکنیم، یک اعتماد به نفس برای جوانای خود، یک امید برای جوانای خود بیاریم که ما خود میتونیم که هر کار را بکنیم. محمد اشرف غنی، عبدالله، محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، گلبودین حکمتیار، زلمی رسول، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پدرام، فرامرز تمنا، محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، شهیدا محمد عبدالي، نورالله جلیلی، نوررحمان لیوال، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجربی ولس نور هغه نمایندان دي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د ولسمشرۍ ماڼۍ خوندیز یا ارشیف کې د هنري فلمونو ترڅنګ چې لیدلې په زرګونه ساعته وخت نیسي نږدې 40 میلیونه داسې لیکنۍ نسخې هم شته چې د پاچاهانو او د پخوانیو ولسمشرانو د وخت دي. اوس نو دا فلمونه او نسخې ډیجیټل کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ارشیف مسؤل به د ارشیف تر یوه حده د نړۍ د ارشیفونو له معیارونو سره برابر دی او 11 میلیونه افغانۍ به پرې ولګیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خوندیز مسؤل زیاتوي د دې فلمونو عکسونو او لیکنۍ نسخو تر ډیجیټل کېدو وروسته به د یوې ځانګړې ویبپاڼې پر مټ ټولو خلکو ته ورسیږي. له فرمانونو ډک صندوقونه، مصوبې، هوکړلیکونه، د ملکیتونو سندونه، د حکومتي مامورینو سوانح او غوښتنې د هېواد له شاهي نظام تر مخکنیو ولسمشرانو ټول دلته خوندي دي. دا لیک د ارزګان د یوه شپونکي غوښتنې ته چې 2 زورواکو یې خونه ورانه کړې د پاچا محمد ظاهر ځواب دی. محمد ظاهر شاه په دې لیک کې امر کړی چې سمیدي چارواکي دي بې له ځنډه زورواکي د پوښتنو لپاره راوغواړي. دا ټول لیکل شوي مطالب له پاککارۍ وروسته په دې ازمیښت‌ځای جوړ او د میکروب ضد مواد پرې وهل کیږي. کار ما قسمی است که ما سند دور نمیندازیم. حتی اگر سند یک گوشهش باشه یک قسمتش باشه حتی نصفش باشه نصفش نباشه ما این نصفی که داریم ما با موادی که داخلش هست یا مثلا موضوعاتی که درش هست همون نصفش ما نگهداری میکنیم. د پاچا محمد ظاهر شاه کتابونه چې هم یو فرانسوي رومان دی تر اوسه هم د لابراتوار پر میز پروت دی. خو د پاچا 380 نور کتابونه له پاککارۍ او جوړېدو وروسته د ولسمشر غني کتابخونې ته لیږدول شوي دي. په دې خونه کې هم د پاچاهانو او ولسمشرانو شخصي، سفري او د کورنیو د تصویرونو البومونه ساتل کیږي. د المارۍ کې ډیری تاریخي کتابونه او یو شمېر لیکل شوي ټولنیز موضوعات ساتل کیږي چې یو هم د افغانستان په نوم خپرونه ده. دلته ټول لیکل شوي مطالب پاک، میکروب ضد او د ډیجیټل لپاره سکن کیږي څو د یوه لوی تاریخ په توګه ژوندي وساتل شي. خاک به این رسوب نمیکنه، نم نمیگیره و یک الماری بسته است که سالها اسناد به داخل ازی که باشه به هیچ وجه اسناد خراب نمیشه. د ارشیف یوه بله برخه د افغان فلم ډیجیټل کېدو لپاره ځانګړې شوې. دا فلم د جمهوریت ورځې 3 کلیزه ده چې ولسمشر داود خان په ګلخانې ماڼۍ کې منځلې او د هیواد سربیره پکې د ایران، تاجکستان او روسیې هنرمندانو هم ګډون کړی. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. موږ سره اوسئ.
بیا هم ښه راغلاست. 15 تنه ځانمرګو بریدګرو نن سهار میدان وردګو کې د ملي امنیت ځواکونو یو مرکز په نښه کړی. سیمه ییز چارواکي وایي دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنو ژوند بایللی او 10 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی او امنیتي سرچینې بیا وایي د مرګ ژوبلې کچه تر دې لوړه ده. له دې سره د پیښې عیني شاهدان وایي 15 واړو بریدګرو د ملي امنیت د ځانګړو سرتیرو لباس پر تن کړی. په دې اړه د نورو خبرو لپاره مو د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ته د بحث بلنه ورکړې. ښه راغلاست هوتک صاحب، ماښام بخیر. ډېره مننه، تاسو دې ماښام بخیر. کور ودان. که بحث له دې پیل کړو چې ستاسې معلومات څخه ګمان کوم چې تاسې همالته وئ په میدان ښار کې، د پیښه څنګه وشوه، دقیق څه وخت وشوه او معلومات مو څه دي په دې اړه وروستي؟ ډېره مننه. د برید خو سبایي 9 بجې هغه وخت پیل شو کله چې بریدګرو د اموي موټر په واسطه باندې میدان وردګ ولایت د ملي امنیت یو قطعې ته سره د هغه ځای ته چې دوی غوښتل هدف هلته ځان ورسوي، نو بې له شکه په لومړني ساعت کې دغه هاموي موټر خپله دغه هدف ځای ته رسېدلی او چاودنه یې ورکړه. متعاقبا له ده سره مسلسل سره چې د سراچا ډوله موټر په واسطه باندې 4 تنه نور بریدګر هم سره غوښتل چې د ودانۍ د دننه سي، ولې د میدان وردګو ولایت زړور امنیتي ځواکونو د دغو 4 بریدګرو مخه ونیوله او دوی له پښو وغورځول او ونه شو کولی چې سیمې ته داخل سي، ولې لومړني برید سره چې د ډېر قوي برید و انفجار وسه او دغه انفجار سره چې د کومه ودانۍ کې چې دغه د امنیتي مرکز و دا راونړېدل او د دې چت کېناستلو چې له مخې نه یې مرزوب له هم درلودل او تلفات یې هم خلکو ته سره چې دا رامنځته کړي. دا د ځانګړو ځواکونو د روزنې یو مرکز دی که د ملي امنیت ځواکونو؟ ملي امنیت پورې مربوطه قطعه وه، دلته اوسېدله سره چې د میدان وردګ ولایت د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې یوه قطعه جوړه شوې وه چې دغه پورې مربوط امنیت ملي پورې مربوط. بلې او ستاسې معلومات څخه چې څومره کسان ته پکې مرګ ژوبله وخت یا برید چې کېده هغه وخت څومره کسان په دې مرکز کې وو؟ په مرکز کې خو سره البته دا د مشخص موږ ته معلوم نه ده چې څو تنه اوسېده، ولې د برید د ډېر قوي و په دغه چاودنه کې. البته سره چې د تعمیر دغه چتونه راناستي دغه اصلا مرګ ژوبله لږ زیاته کړې ده. البته د محلي ادارې د وینا پر بنا باندې سره چې په دې برید کې 12 تنه سره چې وژل شوي دي او همدارنګه 10 تنه نور سره ټپیان دي، ولې د روغتیایي د مرکز کې سره خپله د ولایت په مرکزي روغتون کې هلته چې موږ له خلکو سره تماس نیوو هغوی داسې ویلې چې 20 تنه کسان به دغې شهیدان شوي دي او د 40 نفرو پورې ټپیان دي چې هغه ټپیان هم کابل ته سره چې درمنلې لپاره رالېږل شوي دي. څو پوښتنې دلته مطرح کېږي هوتک صاحب. یو دا چې مثلا خپله د امنیتي ځواکونو د موټر نه استفاده، د امبیو موټر نه استفاده، بله مسئله د لباس نه استفاده، د دوی د لباس نه استفاده او همداشان بېغوري، یعنې فکر کوئ چې طبعا یو څه بېغوري به شوي؟ طبعا بې له شکه په دغه برخه کې سره چې د بېغوري شوې ده، ولې د اموي موټر یا د نظامي توکو نه د استفادې خبره ده. تاسو ګورئ په اکثره سیمو کې سره چې د پوستې سقوط کېږي او همدارنګه چې د سږ کال موږ په میدان وردګ ولایت کې د 2 ولسوالیو د سقوط شهیدان ولرو چې په دغه ترڅ کې مخالفینو ته ډېر بې شمېره سلاح او همدارنګه نظامي وسایط په لاس ورغلل. نو بې له شکه چې په میدان وردګ ولایت کې د یوازې د خرابوالي تر څنګه پورې د مخالفینو په لاس کې سره چې د دولت ډېر وسایط او ډېر تجهیزات شته چې له هغه نه په استفادې باندې نننۍ حمله هم ترسره کړله. راځو دې برخې ته چې دا برید څنګه ترسره سه رښتیا موږ ته سوال پیدا کېږي چې په څونه امن ساحه کې رښتیا هغه هم بیا د امنیت ملي او مرکز ویل کېږي. په دې برخه کې باید مخکې له مخکې نه سره چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د معلومات باید درلودل او دغه برید اټکل یې کولی، ځکه چې میدان وردګ ولایت یو لاسي پذیره ولایتونه ده چې په دغه ولایت کې اکثره ولسوالیو کې د اوس مهال جګړه روانه ده، ولې د ژمي د راتګ سره سم دغه جګړه هر کال کمه وي، خو بالخصوص سږ کال په ژمي کې داسې موضوع راپېښه شوله چې خلکو ته سوالونه او نګرانۍ را پیدا کړي دي. هوتک صاحب شاوخوا 6 میاشتې مخکې زموږ د ټولنیز همکارانو داسې یو څېړنیز ریپورټ باندې کار کوو چې معلومه کړي هغه څه چې تاسې ویل چې کله د وسلوال مخالفینو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشي، پوستې ونیول شي، نو طبعا دغسې وسایط او وسلې د دولت د وسلوال مخالفینو لاسته ورځي. که څه هم هغه وخت کې د
د دفاع وزارت سره همداشان کورنۍ چارو وزارت سره داسې دقیق ارقام نه و چې څومره وسایط د دولت د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي. فکر کوئ چې یعنې دغلته باید څه وشي دغسې مرکزونو مخته چې کوم امنیتي ځواکونه دي یا نورو ځایونو کې دي دغه اندېښنه چې شته چې د امنیتي ځواکونو ځینې وسایط د دولت وسلوال مخالفینو سره دي. فکر کوئ چې ډېر دقت ته اړتیا ده که باید کومو لارو چارو نه استفاده وشي؟ البته تدابیر خو دې ته باید ونیول سي لکه تاسو ورته اشاره وکړله د مخالفینو په لاس کې خو دغه وسایط شته. ولې اکثره نظامي مرکزونه زمونږ هغه قراولونه یا هغه لارې سره چې امنیتي مراکزو ته وصل دي خصوصا دغه مرکز بیخي داسې یعنې واقعا هم د موټر بم سره چې په ډېره اسانه توګه ځان تر هدفه پورې رسېدل چارچاپېر د دغه مرکز سره البته داسې تدابیر نه ونیول سوي چې رښتیا هم د ملي امنیت یوې قطعې ته نیول کېږي. نو بې له شکه د امنیتي مسؤلین او همدارنګه زمونږ د امنیتي ادارې په دغه برخه کې باید سره مخکې له مخکې داسې تدابیر ونیسي چې دغسې پیښو اټکل خو کېږي سره او ورته وخت کې سره د برید په وخت کې باید داسې موانع ایجاد کړي چې بریدګر ونه شي کولی چې د اصلي هدف ته تاسو ګورئ په نننۍ پیښه کې سره زمونږ د هېواد اکثره ټول ځوان قشر سره چې د متضرر رسي په دغه قطعاتو کې سره چې د ټول ځوانان دي د دې هېواد بچیان دي اوس په دغه غم باندې سره چې په ټغر باندې سره چې د افغانستان اکثره کورنۍ ناستې دي. نو دا هیله مو د حکومت څخه د امنیتي ارګانونو څخه ده چې د عمل نه مخکې دوی باید سره چې د تدابیر ونیسي. کله چې پیښه رامنځته شوله سره چې دغه وخت کې خو بیا که وروسته څونه افسوس وکړي یعنې نتیجه یې منفي ده نتیجه ستاسو منظور دا دی چې له عمومي سړک او د دغسې مرکزونو ترمنځ باید واټن ډېر زیات وي یا چک پوینټونه ډېر زیات وي؟ بې له شکه باید سره چک پوینټونه دغه فاصله چې په دې مرکز باندې شوې ځینې ویډیوګانې چې موږ کتلې تقریبا داسې د غره څنګ ته ښکاري ډېر لرې ځای دی د سړک نه عمومي سړک یعنې د چپ دا خو دغه عامي موټر چې مستقیما سړک د ځان ور برابر کړی د راسان تعمیر ته ورسېدلی په دغه اول قرول کې بیچاره عسکر کوم یو ناست دغه یو دوه پیرپې کړي دي نو په عامې باندې کلشینکوف مرمۍ چېرته دغه کېږي یعنې د عمومي سړک او د مرکز ترمنځ فاصله کمه ده کمه ده دومره زیاته نه ده خو ولې که چېرې بیا هم فاصله موجود نو تاسو وګورئ سره که یو نظامي مرکز ته سره د نظامي وسایط هم سره ننوځي باید چک سي خو ولې د دې د چک کېدو په خاطر باندې سره البته دغه سرتیري سره چې د نوی سهار پیل شوی و طبعا سره لمونځونه یې کړي ول یا به په چای مصروف او په چي مصروف طبعا دوی باید داسې معلومات ولري چې د دوی ځینې سرتیري بیرون شته که نه شته موټرې بیرون شته دا باید سره څنګه چې د نظامي قانون له مخې نه طرزالعملونه دي چې وسایط وزیم چک کېږي ورته ننوځي چک کېږي او د محاربې او د عملیاتو په وخت کې ګوري سره چې کوم کنډک کوم ټانک کوم امبي کوم عسکر کوم قماندان په کوم ځای کې ده او څه وخت خپل مرکز سره که څه هم د پیښې لږ وخت کېږي فکر کوئ د نفوذي کسانو د مرستې شکونه کېدلی شي؟ نو بې له شکه موږ د همداسې شک و ګمان رامنځته کېږي چې د ولایت څنګ ته سره چې د دونه په قوي توګه باندې غټه انفجاري مواد را داخلیږي البته سره نو دا دولت پورې اړه لري چې د دې پیښې سپیناوی وکړي او که چیرې سره داسې ثابته شي چې په دې کې څوک لاس لري باید سره د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلې د وروستۍ پوښتنې په توګه څه وشي په ټول میدان وردګ کې د امنیت ټینګښت لپاره؟ د میدان وردګ ولایت د ټینګښت په اړه باندې البته ولسمشر د میدان وردګ ولایت خلکو سره په لیدنو کې بار ژمنه کړې ده چې دغلته ولس باید له حکومت سره همکار واوسي خپل ولس ته سره چې د محل خلکو د سره په ټولو برخو کې سره د ونډه ورکول سي ولس د چې امنیت راوستلی سي ولې چارواکي نسي کولی چارواکي طبعا سره چې مخکې تبدیل سوي دي راغلي دي خپل هڅه یې کړې ده دام راغلي دي خپلې هڅې کوي ولې د افغانستان جنګ استخباراتي جګړه ده دا په چارواکو باندې نه مهار کېږي تر هغو پورې ولسونه سره د خپل حکومت سره همکار ډېره زیاته مننه کور مودان د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک ډېره مننه خیر او درنو لیدونکو د خبرونو دوام د هرات ښاروالي د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او د ولایتي ادارې د حکم پر ردولو سره هغه کسان نه ماني چې د ښاروالۍ بېلابېلو بستونو ته د ازادې سیالۍ له لارې بریالي شوي. په ازموینه کې بریالي کسان چې ښځې هم پکې دي وایي یو کال کېږي چې بې برخلیکه دي او حکومتي ادارې ورته ځواب نه ورکوي. ورته مهال هرات کې د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي د ښاروالۍ دغه کار غیر قانوني دی او باید جدي څېړنه پرې وشي. په ورته وخت کې د هرات ښاروال وایي د ښاروالۍ دغه بستونه په خپل سر ازموینې ته اعلان لپاره ورکړل شو. محمد رضا تیر کال د هرات پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی اوس د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لخوا د هرات ښاروالۍ ته د یو بس لپاره پیژندل شوی خو ښاروال یې غوښتنه نه مني. ما مکتوبی از کابل آوردیم سر ولایت و ولایت گرفتن آقای نوری معاون صاحب ولایت برم تایید نمود و احکام دادن و بعد منابع بشری سر ښاروالۍ بردیم مکتوب خوره به ښاروالۍ
رئیس صاحب شارولی گفتن ما در 4 ماه میشن تا به حال هیچ کس را استخدام نکردیم، اما ما شاهد ازی بودیم که برادرزاده معاون پالیسی ارگانهای محل که هستند به حیث مدیر استملاک استخدام شدند. 28 له لوړو زده کړو فارغ التحصیل ځوانانو په هرات ښاروالۍ کې د کار ازموینه ورکړه، خو ښاروالۍ غوښتنې نه مني او نږدې یو کال کې چې بې برخلیک دي. اوس دا ځوانان د هرات ولایت شورا ته راغلي او هیله کوي چې ستونزې حل شي. این یک بی‌باوری مردم به حکومت وحدت ملی میشه که بزرگان از اونجا مکتوب می‌نوشتن نی امر ولی میچله و نی هم امر اداره موفق یا وزیر یا رئیس ارگانهای محل. بل ورته د هرات د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون وایي دا کسان د آزادۍ سیالۍ له لارې بریالي شوي، خو د ښاروال چلند ورسره نقل نه دی. ما 799 نفر کاندید موفق در هرات داشتیم که بیشترین جذب ریاست معارف داشتیم که طیف معلم و مأمور در ریاست معارف داشتیم. فقط تنها افرادی که جای ماندن همین 23 نفرن که به اداره شارولی معرفی شدن و خلاف تمام اصول تا حال اینا پذیرفته نشدن. اوزای چارواکی هم وایي په جدیت به دا مسئله وڅېړي. در صورتی که هر کدوم شکایتی از طریق افراد و اشخاص وجود داشته باشه، مقام ولایت هرات آماده است تا از طریق اداره زینت اینا رو بررسی بکنه. خو د هرات ښاروالۍ وایي یاد بنسټونه په خپل سري ډول آزادۍ سیالۍ ته وړاندې شوي او دوی ورته اړتیا نه لري. حمال همه بستایی که او برادر آوردن جمعی از مامورین اینجا عملا کار میکنن. چرا به اینا وقت داده نشد که اینا رو کسی خبر نکرد که شما بیاین به این پروسه شرکت بکنین که امتحان کنکوره. د هرات ځایي چارواکي وایي ټول ولایت کې نږدې 1500 خالي بستونه لري چې له دې ډلې یوازې سلې په ښاروالۍ کې دي. په همدې حال کې د هیواد لویدیځ کې د سره صلیب شمیرې ښیي چې د تیر یو کال په لړ کې دوی سره د ثبت شویو شمیرو له مخې 80% کې معلولین د جګړې له کبله نه دي. د سره صلیب د معلوماتو له مخې له دغو معلولینو زیات ماشومان دي او دا ماشومان د جګړې له پاتې شونو د زهري موادو له کبله ان د میندو په ګېډو کې د څیرې له اړخه اغېزناک شوي. نوموړی 2 کلن و چې کورنۍ ورته پام شو چې په پښو نشي درېدی او د پښو ګوتې سم کار نه کوي. ماتیو رحمان اوس 4 کلن دی او له 2 میاشتو راهیسې په هرات ښار کې د سره صلیب مرکز کې تر درملنې لاندې دی. بعد از 2 سال دیدیم که کم کم هی رو و پایین مشکل داره کم کم. بعد بیادم سری بسو خوردیم برای ما وقت دادم یعنی تا این کنها لگنم دیلو طفل محترمون فعلا هم حاضره تقریبا 8 برج میشه که ما تدبیر شروع کردیم. شکر الحمدلله خیلی بهم 8 ماه الحمدلله خوب طرف بهبودی یافته. د متیولا په شان د ورځې په لسګونه معلولین د درملنې لپاره د سره صلیب دغه مرکز ته وروړل کیږي. د لویدیځ د اورتوپیدیک مرکز د مسؤلینو په وینا 80 سلنه هغه معلولین چې په تیر میلادي کال کې دغه مرکز ته وروړل شوي له جګړې پرته معلولین دي. په سیمه کې له جګړې پاتې شوي زهرجن مواد د میندو په باطن کې د ودې پر مهال د ماشوم د سوی شکل اصلي لامل بلل کیږي. مواد سمی، مواد شیمیایی، چیزایی که از اثر جنگ در محیط باقی میمانه و هی باقی ماندن از این مواد سمی و این مواد که مضرن به صحت یک مادر که حامله، مادر که یک جنین میخواد رشد بده، هم از نظر روحی، هم از نظر روانی و هم از نظر تغذی فوق‌العاده تاثیر به سزای داره. البته تاثیر زیام تاثیر منفیه. 40 کاله جګړه په هیواد کې د زرګونو کسانو د معلولیت لامل شوي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه له دې اړخه زیانمن شوي دي. د هیواد د لویدیځ حوزې د اورتوپیدیک مرکز د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 3000 معلولین په دغه مرکز کې ثبت شوي دي. بلخ کې د پونتون ځینو محصلینو او د مدني ټولنې فعالانو یوه غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې ټول هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره هڅې وکړي. محصلینو او مدني فعالانو ویل خلک له جګړې او ناامنۍ ستړي شوي او هوسا ژوند غواړي. هغوی پر طالبانو هم غږ کړه چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کیږدي او سوله دې وکړي. دا کسان د سولې غوښتنې لپاره راټول شوي او وایي په هیواد کې له جګړې او تاوتریخوالي ستومانه شوي او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. ساختن و وطن و ایران کردن نشانه نفهمی و نامردی و نابخردی است. بیاین با آشیانه خود بر روند صلح بپیوندین، زیرا که در قرآن کریم هم گفته شده و صلح خیر. لذتی که در عفو است، در انتقام نیست. این ملت بزرگ بخشنده است.
اورانوس چې د جګړې له زرګونو زیانمنو څخه ده وایي د جګړې له امله یې 2 خپلوان له لاسه ورکړي او 15 کاله له هېواده بهر ته کډه شوي وو. فقط ما صلح میخواهیم، دیگه جنگ بس است. یعنی از جنگ بسیار خسته شدن، دیگه نمیخواهیم جنگ. حداقل رهبرای ما کار بکنن که صلح در افغانستان بیارن. یعنی ما خواهان صلح هستیم، همه خانم ها، جوانان، دیگه طفلا حتی میخواهند که صلح. اگر صلح نباشه نمیتوان اولادهای ما به اصحاب آرام یعنی تدریس بخوانن و خدمت به افغانستان خود بکنن. بدون عدالت جسم بیروح است. دغه ځوانان چې ډیری محصلین دي په هیواد کې د جګړې پر بیله ځنډه پای ته رسیدو ټینګار کوي. دوی له طالبانو غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. اگر طالبان به ادعای خودشان خود را داعیه‌دار اسلام می‌دانند، باید به امر خداوند سر تسلیم فرو ببرند و بیایند با مسلمانان، با هموطنان خودشان پای میز مذاکره و مفاهمه بشینند. دغه اعتراض کوونکي له نړیوالې ټولنې هم غواړي هغه هیوادونه چې د دوی په وینا له طالبانو ملاتړ کوي پرې فشار راوړي ترڅو له نوموړې ډلې ملاتړ پای ته ورسوي. یوې نوې سیاسي ډلې خپل شتون اعلان کړ. د دې سیاسي ډلې نوم دی د افغانستان د ټیکاو اسلامي حرکت. د دې سیاسي ډلې مشر وایي اصلي موخه یې په هیواد کې د ټولنیز عدالت ټینګښت او د لوږې ختمول دي. د افغانستان د ثبات د اسلامي حرکت ګوندغړي د دغه ګوند د موجودیت په اعلانولو سره وایي دوی به هڅه وکړي چې ټولنیز عدالت ټینګ کړي او د بېوزلۍ جرړې وباسي. این حزب بستر برای کار جمعی آن عده از افغانهای آزاده است که می‌خواهند با اقدامات و تصامیم خود به جهل، استبداد و فقر خاتمه داده و آزادی، آگاهی و برابری را جایگزین نمایند. د دغه ګوندغړي چې ځانونه د څوګوندیز او دیموکراتیک نظام پلویان بولي وایي د دوی لومړیتوب به د هیواد ملي ګټې وي او دا لومړیتوب به یې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې هم په پام کې ونیول شي. هیئت مؤسس و هیئت رهبری این حزب که به 3 کاتگوری تقسیم شده است، او این است که یک قسمتی از این اعضای رهبری و مؤسس این حزب اساتید دانشگاه ها، جوانان عزیز و روشنفکران محترم این کشور حضور داره که از اقوام مختلف کشور هست. احزاب به معنای رقابات انتخاباتی هست که با اهداف ایشان کسان را در عرصه سیاست، کسان را در عرصه حکومت یاری می کند که اونها شایستگیش را داشته باشند. د ښځو د بنسټیزو حقونو لپاره له هغوی ملاتړ او د هغوی په ژوندانه کې بدلون هم د دغه ګوند له موخو دي. او له نړۍ به مو تر لږ ځنډ وروسته خبر کړو. او له نړۍ دا چې روسیه وایي سوریه کې د اسرایلو شاوخوا 10 توغندي شنډ کړي او له منځه وړي. تېره شپه د سوریې پر پلازمینه دمشق د اسرایلو لخوا 2 توغندي لګېدلي. اسرایل وایي د سپاه پاسدارانو د قدس څانګه په نښه کړي. بل لوري ملګري ملتونه او روسیه په سوریه کې د سولې د ټینګېدو غوښتنه کوي. د روسیې دفاع وزارت په وینا پاڼه کې وایي د سوریې د توغندیو دفاع ډال د اسرایلو الوتکې لوري 10 توغول شوي توغندي له منځه وړي دي. تېره شپه اسرایلو اعلان وکړ چې په دمشق کې هغه هدفونه په نښه کړي چې د ایران د سپاه پاسداران په قدس څانګې پورې اړوند دي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او روسیه د سوریې د سیاسي بهیر پر پرمخ بیولو ټینګار کوي. زه باور لرم چې د ملګرو ملتونو سازمان او روسیه د سوریې د سیاسي بهیر په پرمخ بیولو کې مهم رول لري. موږ د استاني غونډې په اړه کې د انسان دوستانه مسایلو د حل او د ترهګرو له منګولو د سوریې د ازدولو لپاره یوې د پام وړ او منونکې پایلې ته د رسیدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. بل پلو په بیروت کې د عربي ټولنې د غونډې په پای کې لیبناني چارواکو خپل هیواد ته د سوریې د کډوالو په بیرته ستنولو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. زه داسې طرحه وړاندې کوم چې د سوریې د بیا رغونې لپاره تګلاره پکې شامله ده او له شته ننګونو سره د مقابلې لپاره د عملي کړنلارو غوښتونکي کېږي. موږ غواړو چې د ټولو عربي هیوادونو د بیا رغونې او پرمختګ لپاره یو عربي بانک رامنځته کړو.
تر دې وړاندې اسرائیل خبرداری ورکړې ده چې په سوریه کې به په ایران پورې د اړوندو هدفونو په نښه کول زیات کړي. چین کې د کلنۍ رخصتۍ په پیل سره دغه هیواد 2 میلیارده او 9 میلیونه وګړي له نورو ښارونو خپلو کورونو ته ځي. د چیني چارواکو په وینا راتلونکو 40 ورځو کې به 143 میلیونه کسان په ریل ګاډو، 83 میلیونه کسان په 15,000 او 600 الوتکو کې او 2 میلیارده 40 میلیونه کسان به په موټرو کې د چین بېلابېلو برخو ته سفر وکړي. او د امریکا، سویلي کوریا او شمالي کوریا استازي په سویډن کې سره راټولیږي او د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو په اړه بحث کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. او سم د اقتصاد او بیارغونې برخه د اوسپنیزو توکو د تولید یوې لویې فابریکې کار پیل کړ. دا فابریکه چې په کابل کې د څه باندې 50 میلیونه ډالر پانګونه پرې شوې. د فابریکې مسؤلین وایي دا فابریکه په یوه شپه ورځ کې 200 ټنه تولیدات لري. ورته مهال د صنایعو ټولنه وایي هیواد کې د اوسپنې د ویلې کېدو فرصتونه برابر دي، خو د خامو توکو او برېښنا نشتون دې برخه کې لوی ستونزې دي. په پلازمینه کې د اوسپنې د ویلې کولو د دې لویې کارخونې مسؤلین وایي په هیواد کې د اوسپنې د صنعت په وړاندې له ستونزو سره دوی توانېدلي د 50 میلیون ډالرو په پانګونې سره په لوړ ظرفیت د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه جوړه کړي. برق موجود ما که از طرف برشنا شرکت برای ما داده شده و کفایت نمیکنه. ما نیازمندی های ما بیش از این است و توقع ما همی است که برق بیشتر و بهتری بر ما تامین بکنند. د اوسپنې د ګریډ د سنجولو لپاره د معیاري لابراتوارونو ترڅنګ د هوا د تصفیې د دستګاه د نوموړې فابریکې بله ځانګړنه ده چې د مسؤلینو په وینا په دغه برخه کې په زرګونه ډالر لګولي دي. تعیین گرید داریم، ماشین یونیورسال داریم که برای ما استحکام کشی سیخ با دقت بسیار بالا میگه. این لابراتوار ما به تازگی تهیه کردیم، خریدیم، مدرن ترین و جدید ترین ماشینی است که فعلا در این زمینه در بازار هست. په دې کارخونه کې د لسګونو تنو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. د دغه فابریکې کارګر جواد په دایکندی پوهنتون کې محصل دی چې اوس په دې کارخونه کې کار کوي. از اینکه کار مونیم برای خانواده هم یک مشکلی را حل مونیم، باز همین مشکلات درس خواندن و مشکلات اقتصادی را از مشکلات خانواده که یک ذره کم کنیم خوشحال هستیم. لا بل خو د صنایع ټولنې مسؤلین وایي د اوسپنې د خامو موادو کمښت او د هیواد په بازارونو کې د ګاونډیو هیوادونو ډمپینګ سیاستونه د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو د کارونو په وړاندې لوی ننګونې دي. همین ظرفیت حقیقی که در افغانستان به وجود آمده با استخراج معادن ایره ما هم استخراج بکنیم، هم تولید بکنیم، هم در افغانستان به مصرف برسه. په اوسني وخت کې دغه فابریکې په ګډون په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو څه د پاسه 15 فابریکې فعالیت لري، خو د دغو کارخونو ډیری خام مواد داغمه وسایل دي. مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر وایي د ټاپي پروژې د پلي کېدو لپاره ډیر لومړني کارونه بشپړ شوي دي. د ولسمشر دغه سلاکار دفتر زیاتوي د سروې د خاورې د ازمیښت او د هغو سیمو د ماین پاکۍ کارونه بشپړ شوي دي چې د ګازو دا نللیکه پرې تیریږي. بانکي او مالي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر زیاتوي تر راتلونکو څو میاشتو به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر سلاکار دفتر چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو مسؤلیت هم لري، د دې پروژې په کارونو کې د پرمختګونو خبر ورکوي. د دې دفتر د عامه اړیکو مسؤل وایي په هغې وروستۍ ناسته کې چې په اړ کې د ټاپي پروژې په هکله وشوه، د دې پروژې د مالي سند د لاسلیک کولو په اړه بحث او خبرې وشوې. کارش هرگز متوقف نشده، کارش جریان داره و هر روز ما به کار عملی پروژه تاپی نزدیک شده میریم و در ماه‌های نزدیک شما شاهد آغاز کار عملی پروژه تاپی در کشور خود بودین. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د عملي کارونو پر ځنډ نیوکه کوي. زمان مردم باورمند به پروژه های زیربنایی میشم که عملا به کار شروع کنه، تعداد زیادی از جوانان ما به کار مصروف بکنه، عواید داشته باشه که لااقل تاثیرات مثبت روی شرایط اقتصادی و زندگی مردم داشته باشه. ما امیدوار هستیم که کشورهای دیگه که در داخل هستند اونا هم به شکل جدی را
تعقیب کنن و تا بتانیم به میاده که تعیین شده به خاطر تطبیق از این پروژه تکمیل شود. ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د نلیکې د لیکت پروژه ده. د لومړنیو شمیرو له مخې د دې پروژې په ګټې اخیستو سره به په کال کې 33 میلیارډ متر مکعب غاز افغانستان، پاکستان او هند ته ورسیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي هیواد کې به وچکالي دوام کوي. نجیب آقا فهیم وایي د هیواد ځینو سیمو کې د سختو واورو ورېدو سره سره یو شمېر ولایتونو کې لا هم بارانونه نه شوي، نو له همدې کبله باید حکومت د اوبو بندونو په جوړولو کار وکړي. بل لوري د اوبو او انرژۍ وزارت د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان په مرسته د بندونو د خوندیتوب لارښود جوړ کړی. د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي په چارو کې دولت وزیر د هیواد د بندونو د خوندیتوب د لارښود د وروستي کولو په غونډه کې وایي تر اوسه د هیواد په ډیری برخو کې اورښتونه نه دي شوي. دا یوه اړتیا ده چې په هیواد کې د اوبو د مدیریت او له بندونو نه د اوږدمهالو ګټو د اخیستو لپاره نور پلان عملی شي. پشتسالی در گذشته 20 ولایت افغانستان تحت تاثیر شدید قرار داد. امسال هم با وجود از اینکه در بدخشان گفته میشه که برفباری سنگینی صورت گرفته که در 50-60 سال گذشته سابقه نداشته، اما با وجودی برفباری‌های سنگین در شمال شرق کشور، بخش‌های وسیعی از کشور از قندهار تا نیمروز، فرا، هرات، بادغیس، فاریاب، سرپال، جوزجان، مناطق مرکزی افغانستان تا زابل و ارزگان اصلا بارندگی صورت نگرفته. اخوا د اوبو او برېښنا وزارت وایي د هیواد د بندونو د خوندیتوب لارښود په تیرو 2 کلونو کې په ټول هیواد کې د لسو بندونو په څېړلو جوړ شوی دی. د بندونو د مسؤلیت لارښود موږ ته دا ډاډ راکوي ترڅو وپوهیږو چې بندونه د نړیوالو ستندردونو سره په سمون ډیزاین او جوړ شي او همدارنګه ترې څار او ساتنه د نړیوالو سټنډردونو د مخې ترسره شي. د بندونو د خوندیتوب لارښود یوازې د افغانستان لپاره طرح شوی او له بل ځایه نه دی کاپي شوی. له همدې امله موږ په دغو 2 کلونو کې څو غونډې لرلې دي. سبا هم فرصت شته څو ستاسو له لوري د دې طرحې له عملي کېدو وړاندې اړین اصلاحات رامنځته شي. اخوا په دې غونډه کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت سرپرست وایي د دغه لارښود پلي کېدل به په هیواد کې د بندونو د معیاري جوړېدو لپاره ګټور وي. کارهای زیربنایی ما متاسفانه نواقصات خود داشت. پول مصرف کردیم، دوباره از دست دادیم. یکی از کاسی‌ها کمبودی‌های نمی بود. د غونډې ته د پوهنتون یو شمېر استادان او پوهان وربلل شوي دي چې په 2 ورځو کې په دې لارښود کې اړینې سمونې راولي. ویل کېږي چې ټاکل شوې ده سبا دغه طرحه له بدلونونو وروسته کړای شي. او د لوبو له برخې دا چې د فوټبال لوبې افغان لوبغاړی حسن امین د جرمني بونډسلیګا کې د اف سی مپن فوټبال لوبډلې غړی دی. نوره کیسه به دې ریپورټ کې وو. د هیواد د فوټبال ملي لوبغاړی حسن امین په 1991 میلادي کال کې په جرمني کې په دارمشټاټ ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي او اوس 20 کلن دی. هغه په دفاعي برخه کې لوبیږي. حسن امین په لومړي سر کې فوټبال د جرمني په دارمشټاټ ښار کې پیل کړ. حسن په 2019 میلادي کال کې په دارمشټاټ لوبډله کې په خپل لومړي حضور سره وکړای شول. هوفنهایم لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړي. حسن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې په یو آزاد تړون سره د جرمني د انټراخت او فرانکفورت له دویمې لوبډلې سره یوځای شو. له دې لوبډلې سره د هغه تړون 3 کلن و. حسن امین په 3 کلونو کې د دې لوبډلې لپاره 40 ځله د لوبې ډګر ته ووت او ویې کړه شول چې د خپلې لوبډلې لپاره 3 ګولونه ووهي. حسن امین په 2014 کال کې بیا هم په یو آزاد تړون سره د سی سربرکن له الف لوبډلې سره یوځای شو. له دې لوبډلې سره د هغه تړون 2 کلن و او په دې موده کې 18 ځلې د دې لوبډلې لپاره ولوبېده. حسن امین په دې لوبډلې کې له لوبېدو سره هممهاله په 2014 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې بلنه هم ومنله او په ملي لوبډلې کې د خپل حضور په موده کې د هیواد د ملي لوبډلې لپاره 20 ځلې د لوبې ډګر ته ووت او 2 ګولونه هم ترسره کړل. حسن امین د 2014 کال په جون میاشت کې په یو 2 کلن تړون سره له والډوف مانیهام لوبډلې سره یوځای شو او په دې موده کې د دې لوبډلې لپاره 18 ځلې د لوبې ډګر ته ووت او ویې کړه شول چې د خپلې لوبډلې لپاره 4 ګولونه ترسره کړي. حسن امین په دې لوبډله کې د کپتانۍ چارې هم پر غاړه لرلې. نوموړی په 2018 کال کې په یو 2 کلن تړون سره په درېمې بونډسلیګا کې له اس وی مپن لوبډلې سره یوځای شو. د جرمني له دې لوبډلې سره د نوموړي تړون د 2020 کال تر پایه دی.
Für den Messometten soll es von hier له تاسو خبر مولیدونکو او خپل ټول همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد.